ټوله دنیا کې حکومتونه خلکو ته وایي چې په کور کښېني د کرونا وایرس له امله او خلک هم په کور کې ناست دي د سلفي عکسونه اخلي دسترخوانو مختلف د ډوډۍ عکسونه په فیسبوک او انستګرام کې یا په ټویټر کې اچوي خو په دنیا کې ډېر هېوادونه دي چې خلک یې کورونه نه لري پر سړکانو شپې ورځې تېروي هغه څنګه د ځان حفاظت وکړي څنګه ځان وساتي د دا کرونا وایرس څخه نو په لندن کې ډېر خلک دي چې پر سړکانو ژوند کوي کور نه لري شپې ورځې پر سړک یي دوی د ځان سره څنګه کومک وکړي څنګه دوی په کور کې کښېني چې دوی کور نه لري راسئ د دې حال وکړو Hard to stay at home. I mean, it's hard to stay like this. How do you keep the distance from people? It's pretty easy. It's easy. Not too many people around. Stay at home. تاسو چې کوئ ما کوئ په کور کې کښېنئ د باندې مه راوځئ. I lost my business, lost my house, over depression, no help. What kind of business were you doing that you lost? I got satellite engineering. I got a contract from Sky TV. And you have lost them. How long ago? Go to take a shower, so you know. Well, a while back it was all free. Then it طلع حاجة ما نخلي بالها حط لك كثير. Sir, where are you from? Are you from Middle East? Which part of Middle East are you from, sir? From Palestine. Palestine. How long you been homeless for? couple of years. Or 3 years. 3 کاله کېږي چې دی homeless دی د فلسطین نه کور لري نه ځای لري شپې د ورځې په یخو په ژمي په ګرمۍ کې دلته ژوند کوي آیا یخو ګرمۍ خو پرېږده اوبه او ډوډۍ هم نه لري خصوصا چې ټول رستورانونه بند دي ډوډۍ شی نشته څه معنا دا خلک نه کور لري نه 2 متره فاصله لري د یو بل څخه دوی څنګه stay safe دوی څنګه وکړي دوی خو د شپې او د ورځې دلته پر سړکانو باندې خصوصا اوس هر یوه دومره ډنګران سوي دي چې ډوډۍ نشته ټوله رستورانونه او کافي شاپونه بند دي دوی وایي چې موږ ډوډۍ نه لرو په 3 ورځو دوی ډوډۍ نه ده خوړلې اوبه یې نه دي څښلې
که یو څوک تېرېدي یو شی ورکړي دی خوري که ورنکړي دی نه خوري ولې چې شی نشته